अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول بروغ جوړ وي او د ژوند په مزو کې به وي. دوستانو، تازه معلومات در سره شریکوم چې مشهور ټیک ټاک سٹار سلیم کوکو غلطه ویډیو په دوبۍ کې وایرل شوه. دوستانو، په دوبۍ کې د سلیم کوکو چکر لتلو چې د هغې دوران کې دوستانو د سلیم کوکو ډیره غلطه او بربنډه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوه. دوستانو، هغه ویډیو کې هغه کوم حرکتونه کړي دي هغه به تاسو ته ښیو او تاسو ته به ویډیو هم ښیو چې آیا تاسو وګورئ چې دا سلیم کوکو چې کوم افریدی سلیم کوکو دی، یعنی ټیک ټاک سٹار دی، تاسو به کتلی وي او تاسو یې زموږ نه ډېر ښه پیژنئ چې دوستانو دا کوم حرکتونه کوي او څه قسمه ویډیوګانې دا جوړوي. دوستانو، دا ویډیوګانې دا ولې جوړوي؟ دوستانو، دا ویل کیږي چې دا ویډیوګانې د ځان مشهورولو لپاره چې زه فیمس شم او زما فالوورز او لایکس او شیر زیات شي. نو د دې د وجې دوستانو د سلیم کوکو داسې حرکتونه کوي په ویډیوګانو کې چې د هغې په وجه باندې دا بربنډې ویډیوګانې جوړوي او نور هم غلط حرکتونه کوي. دوستانو، ویډیو نه بعد به تاسو خپله فیصله وکړئ چې آیا سلیم کوکو کوم غلط حرکتونه په دې ویډیو کې کړي. دوستانو، ویډیو کتلو مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو، تازه خبر، دوستانو سلیم کوکو افریدی چې کوم مشهور ټیک ټاکر دی، دوستانو هغه دوبۍ ته تللی و په چکر باندې چې په هغې کې دوستانو سلیم کوکو ډیر غلط حرکتونه کړي دي او بربنډې ویډیوګانې جوړې کړي چې د هغې نه په سوشل میډیا وایرل شوي دي او هغه باندې خلکو ډیر زیات تنقیدونه کړي. دوستانو، دته پکار دی داسې ویډیوګانو جوړول دي سره د پښتنو نامه هم شرموي او دا خپله هم داسې شرمېدلی دی. نو د دې د وجې پښتنو ته پکار دی چې د باندې کمنټس او لایک او انفالو کړي، د ویډیوګانو نه ګوري ځکه چې د دې سره د نوره مشهورۍ کېږي. دوستانو، امید لرم چې تاسو به زموږ په میسج باندې ضرور خبر شوي وي چې موږ څه غوښتل او څه مو تاسو ته مطالبه ده. ډیره مننه، شکریه.